د اسرائیل او امریکا شریک خبرداري د ایران برید به جدي عواقب ولري. سلام ستړي مشه په وکړئ د ایران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. متحده ایالات وايي په اسرائیل باندې د ایران توغندیو برید ته د ګډ ځواب ویلو لپاره د اسرائیلي چارواکو سره خبرې کوي او تهران ته د جدي عواقب خبرداري ورکړی دی. اسرائیل ویلي چې ایران یې په خاورې دوشنبه اکتوبر لومړی 180 توغندي ورکړي او زیاتوي چې ډیری توغندي د هوایي دفاعي سیستم لخوا شنډه شوي دي او خبرداری ورکړی چې ایران به د دې برید قیمت ادا کړي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د ایران له برید وروسته یو ځل بیا د اسرائیل سره بشپړ ملاتړ ښودلی او دا یې هم ویلي چې د دغو توغندیو برید ته د ځواب ویلو په هکله به د اسرائیلو د صدراعظم بنیامین نتنیاهو سره خبرې وکړي. And this is testament to Israeli military capability and U.S. military. د یوې پوښتنې په ځواب کې چې متحده ایالات او اسرائیل به د ایران توغندیو ته څه ډول ځواب ووایي، د امریکا ولسمشر جو بایدن وویل په دې هکله فعالې خبرې روانې دي او وبه کتل شي. بل پلو ایران خبرداری ورکړی که د هر هیواد ځواکونه د اسرائیل په استازیتوب په خاورې کې مداخله وکړي دوی به په خاوره برید وکړي. د رویټرز خبري اژانس د اسرائیل د پوځي مقاوماتو له خولې ویلي دي چې تقریبا 200 میزایل له ایران څخه د اسرائیل په لوري توغول شوي دي، خو د اسرائیل رسنۍ وایي چې له ایران څخه شاوخوا 400 توغندي توغول شوي دي. د اسرائیل پوځ د بانګ ګورین نړیوال هوایي ډګر څخه او یا له هغه څخه د پروازونو د بندولو خبر هم ورکړی دی. ایران اعلان کړی دی چې دا میزایل د حماس او د حزب الله د ډلې د مشرانو اسماعیل هونیا او حسن نصر الله او د ایران د پوځي مشر عباس نیلوفروشن د وژنې د غچ اخیستو لپاره په اسرائیل توغولي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن امریکایي ځواکونو ته سپارښتنه کړې ده چې د اسرائیلو په دفاع کې مرسته وکړي. بلخوا بیا ایراني ځواکونو ویلي دي چې د اسرائیلو په سوداګریز پایتخت تل ابیب کې 3 نظامي لویې اډې په نښه کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې که اسرائیل د بل ځواب ویلو بلنه ورنکړي د ایران کړنه پای ته رسېدلې ده.